ملګرو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ملګرو په دا ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د انګلیسي خط په ډېرې اسانۍ سره پښتو ته ترجمه کړئ. ملګرو که چیرې تاسو د انګلیسي خط سره مخ یاست او تاسو نه پرې پوهېږئ نو ملګرو بیا تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره هغه پښتو ته ترجمه کړئ. ملګرو تاسو لومړی زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه بیل ایکن باندې هم کلیک وکړئ او په دا آل باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هره ویډیو په وخت باندې ورسیږي. ملګرو دا یو اپلیکیشن دی چې زه به لینک په ډسکرپشن کې درته واستوم. نوم یې سکرین ټرانسلیټ دی. ملګرو کله چې تاسو دا را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه ملګرو په دې کې تاسو دوه سیټینګه وکړئ. لومړی دغه لومړۍ ژبه چې دا په انګلیس باندې سلیکټ کړئ او په دوم اپشن کې به دا دومه ژبه چې په دا لاس کې د ټور ته نوشته دا پښتو باندې سلیکټ کړئ. دا د ملګرو دلته به تاسو پښتو ژبه پیدا کړئ چې ما سلیکټ کړې ده. ملګرو دا تاسو پښتو باندې سلیکټ کړئ. ملګرو که چیرې اوس تاسو ملګرو په دې کې نور کار نشته ملګرو تاسو غواړئ دا دې اپلیکیشن څخه بیا کار واخلئ په دا سره بټن باندې کلیک وکړئ. دا دی ملګرو بیا دلته سټار راست پر سټار باندې کلیک وکړئ. ملګرو اوس تاسو کولی شئ چې هر ځای خط یې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره هغه پښتو ته ترجمه کړئ. ملګرو زه به اوس تاسو ته در وښیم چې بیا دا تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خط پښتو ته ترجمه کړئ. ملګرو تاسو لیدلی شئ زه دا خط تاسو ته اوس در وښیم چې دا خط دی. ملګرو په هر ځای کې تاسو د انګلیسي خط سره مخ شئ تاسو نه په پوهېږئ بیا تاسو کولی شئ دا په ډېرې اسانۍ سره پښتو ته ترجمه کړئ. لومړی تاسو دلته دغه کلیک کړئ دوه وارې کلیک پرې وکړئ بس دغه سور اپشن به